أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. دا د سورة بقره 33 نمبر آیات مبارکه ده. دی آیات مبارکه کی یو لفظی ترجمه ده. دویم مضمون د آیات مبارکه ده. دریم د آیات مبارکه سره چې کوم تفسیر ده آغا تفسیر بیانولی شي. لفظی ترجمه دارنگی ده. قال او فرمایل الله پاک یا آدم اے آدم علیہ السلام انبئهم خبر کدوی لرا باسمائهم پنمونو د دوی سره فلما انبأهم ارکلی چې خبر کړل دوی باسمائهم پنمونو د دوی سره قال الله پاک فرمایلا الم اقل لكم ایت نو ویلی ما تاسو ته انی عالم چې زه خپویږم غیب السماوات په پټو شیانو د اسمانونو والارض د ځمکې وعالم خپویږم ما تبدون هغه څه چې تاسو ښکاره کوئ وما کنتم تکتمون او هغه څه چې تاسو یې پټوئ. دا لفظی معنا د آیات مبارکه شولا. مضمون د آیات مبارکه دا ده اعلام ملائکه علی علم الاسماء برای اظهار فضیلت آدم علیہ السلام. پښتو کې بیا موږ دارنګي تعبیر کوو خبرول د ملائکو په علم الاسماء باندې د پاره د اظهار د فضیلت حضرت آدم علیہ السلام. یعنی ملائکه آدم علیہ السلام خبر کړل په اسماء و نمونو مسمیاتو د دوی باندې د دې خبرې د پاره چې د حضرت آدم علیہ السلام فضیلت دوی ته ښکاره شي. دا مضمون د آیات مبارکه شولو. دغه مضمون نه وروسته د آیات مبارکه چې کومه تشریح ده هغه تشریح ذکر کولی شي. داغي بیان آئنده آیات مبارکه جملو سره یو شانته بیانولی شي. نو آیات مبارکه کې ډیر په اختصار سره داسې مضمون بیانولی شو. اعلام الملائکه خبر ورکول ملائکو تا. قال او فرمایل الله پاک یا آدم اے آدم علیہ السلام. لفظ د یا آدم ده او دا لفظ د آدم په قرآن مجید کې 25 کرته ذکر شوی ده. 25 آیاتونو کې سوره بقره کې دا دویم ځل ده چې لفظ د آدم بیانولی شي. قال او فرمایل الله پاک یا آدم اے آدم علیہ السلام انبئهم خبر کا دوی لرا
باسمائهم په نومونو د دوی سره. فلما فسر کلا انبأهم چې خبر ورکړلو دوی لرا حضرت آدم علیہ السلام باسمائهم په نومونو د دوی سره. قال الله پاک فرمایله الم اقل لكم آیت نو ویلی ما تاسو ته انی عالمو چې زه ښه پوهېږم غیب السماواتی په پټو شیانو د اسمانونو والارض د ځمکې. دی آیات مبارکه کې فلما انبأهم حاصل دا دی چې آدم علیہ السلام دوی ته اطلاع ورکړله قولان عملان دواړه باسمائهم په نومونو د دوی سره چې دا پلانکی شی دی د دې دا نوم دی د دې دا خاصیتونه دي د دې دا فواید دي. دا ټول حضرت آدم علیہ السلام بیان کړل. قال او فرمایل الله پاک الم اقل لكم آیت سمان نو ویلی تاسو ته. دی آیات مبارکه کې الم اقل لكم تنبیه ده استفهامی انکاری ده. په دې علم کې په حمزه کې استفهام انکاری دا داخل ده په نفي باندې چې هغه لفظ د لم ده. بیا قاعده دا ده چې کله نفي داخله شي په نفي باندې نو هغه تقریر او اثبات پیدا کوي. نو دلته کې خو لفظي معنا دارنګي ده. قال او فرمایل الله پاک الم اقل لكم آیت نو ویلی ما تاسو ته انی عالمو چې زه ښه پوهېږم. الم اقل لكم استفهام انکاری په نفي باندې داخل شولو نو فائدہ د اثبات ورکوي. یعنی دا خبره می د تکړی وا. الم اقل لكم آیا ما تاسو ته نو ویلی. د دې حاصل دا ده چې د تویل می وو څه می ویلی وو انی عالمو چې زه ښه پوهېږم غیب السماواتی په پټو شیانو د اسمانونو والارض د ځمکې. غیب مستر ده په معنا د غاب سره. غیب السماواتی والارض په پټو شیانو د اسمانونو او د ځمکې باندې. دلته کې یو سوال ده. سوال دا ده غیب السماواتی الفاظ څنګه بیان شي حالان کې الله نه هیڅ یو شی پټ نه ده. کله چې د الله نه یو شی پټ نه ده غیب السماواتی غیب لفظ ولی بیانېږي. جواب دا ده چې غیب السماواتی نه مراد د دې غیب نه هغه غیب مراد ده. هغه پټ شیان مراد دي کوم چې د مخلوقاتو نه پټ دي. نو مخلوق په نسبت سره غیب السماواتی والارض الفاظ مبارکه بیان کړل شول. وعالمو زه پوهېږم ما تبدون هغه څه چې تاسو یې ښکاره کوئ وما کنتم تکتمون هغه څه چې تاسو یې پټوئ. حاصل دا ده ملائکو ته الله پاک فرمایي ما تبدون هغه څه چې تاسو ښکاره کوئ هغې باندې هم زه اعلم و ښه پوهیم. وما کنتم تکتمون هغه څه چې تاسو یې پټوئ هغې باندې هم ښه پوهیم. سوال هغه کوم شی دی چې ملائکې ښکاره کوي
او الله پاک ورته فرمایي اعلم ما تبدون. ام همدارنګي هغه کوم شی دی چې ملائکې پټوي الله پاک ورته فرمایي وما کنتم تکتمون، هغه څه چې تاسو یې پټوئ. جواب د دې خبرې د پاره دا دی چې آیات مبارکه په دواړو جملو کې خو ډیر تعمیم دی، خو د فوهې د پاره یې مفسرینو دارنګي فرمایلی دي اعلم ما تبدون، زه ښه پوهېږم په هغه څه چې تاسو یې ښکاره کوئ. هغه کوم شی دی چې ملایکې ښکاره کوي الله فرمایي زه هغې باندې اعلم ښه پوهیم. جواب دوی ویلي وو نحن نسبح بحمدک ونقدس لك. تسبیح، تحمید، دارنګي تقدیس چې داغي وضاحت مخکې شوی وو دا دوی ښکاره کول، دوی بیانول، دوی هغې تذکره کړې ده. ځکه الله پاکه او فرمایله واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، څه چې تاسو یې پټوئ. نو هغه سوال کې خبره دا وه هغه کوم شی دی چې ملایکې پټوي الله پاک فرمایي زه په هغې باندې عالم یما. جواب دوی ویلې چې الله پاک حکمت د آدم علیه السلام په خلافت کې څه دی، یو بل سره به دا خبره کوله. د دې وجې نه آیات مبارکه کې وما کنتم تکتمون هغه څه چې تاسو یې پټوئ الله په هغې باندې ښه عالم دی. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. دا د سورت بقره 34 نمبر آیات ہے. لفظی ترجمه د دغه آیات مبارکه، مضمون د آیات مبارکه، تشریح د مفرداتو د آیات مبارکه هغه په دې ډول سره ده. وَإِذْ یاد کا هغه وخت قلنا چې مونږ وویلې للملائکة ملائکو ته اسجدو تاسو سجده وکئ لآدم آدم علیه السلام ته فسجدو نو دوی ټولو سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس سجده ونه کړله. ابا سخت انکاری وکړلو واستکبر ځان یې غټ وګڼلو وکان من الکافرین او و دغه ابلیس د کافرانو نه. دا د آیات مبارکه لفظی ترجمه شوله. مضمون د آیات مبارکه دا ده نفی د معبودیت نارینا، دا مختصر الفاظ دی. نفی معبودیت د نارینا تفصیل دا ده مونږ ویلو چې په دې رکوع کې الله پاک فرمایي معبود صرف الله به، ملائک معبود نشي کېدلی ځکه چې هغوی وایي لا علم لنا. دلته کې اوس فرمایي شیاطین پیریان دوی هم معبود نشي کېدلی ځکه د دوی نیکه ابا واستکبره انکار کړی دی، واستکبره ځان یې غټ ګڼلی دی. دا د آیات مبارکه مضمون شولو. لفظی ترجمه موږ د هغې بیان کړله. دې نه وروسته د آیات مبارکه تشریح او تفسیر بیانیږي. وَإِذْ یاد کا وخت قلنا چې مونږ وویلې للملائکة ملائکو ته اسجدو تاسو سجده وکئ. دلته کې واقعه د سجدې آدم علیه السلام په باره کې بیانیږي. نفی د معبودیت کېږي د نارینه. تشریح د مفرداتو دا ده مخکې چې کله دغه رکوع شروع کېدله نو آیات مبارکه کې داسې الفاظ وو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ کله چې وویلې رب ستا. دلته کې چې کله واقعات سجدې بیانیږي
نو آیات مبارکه کې و اذ قلنا لفظ د قلنا ده. آلته کې قال الله فرمایل، دلته کې دی قلنا مونږه وویل للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. نو دا فرق ولې ده؟ جواب د دغه سوال نه دا ده، مخکې استخلاف او د تعلیم خبره وه او دغه امور د تربیت و د طرفه د الله، ځکه خو الته کې و اذ قال ربک لفظ د ربک ورسره و، د تربیت خبره وه، د استخلاف خبره وه، د تعلیم خبره وه. اوس په دې آیات مبارکه کې و اذ قلنا للملائکة اسجدوا د تعظیم خبره ده، اکرام خبره ده، د الله پاک یو امر بیانېږي. کله چې د الله امر بیانېږي، الله عظیم ذات دی، نو د الله د عظمت تخکاره کولو د پاره د الله پاک د امر د اکرام خکاره کولو د پاره قال الفاظ ندی بلکې قلنا الفاظ مبارکات دی. و اذ یاد کا وخت قلنا چې مونږ وویل للملائکة ملائکو ته. سوال دا راځي چې د دې ملائکو نه کومې ملائکې مراد وې؟ للملائکة د اسمان ملائکې مراد دي، للملائکة د ځمکې ملائکې مراد دي. کومې ملائکې د دې نه مراد دي؟ جواب دا ده تمام ملائکې د دې نه مراد دي. سورة حجر 10 نمبر آیات کې با راشي. و اذ یاد کا وخت قلنا چې مونږ وویل للملائکة ملائکو ته اسجدوا تاسو سجده وکئ لآدم آدم علیه السلام ته. دلته یو سوال ده چې آدم علیه السلام اول الله پاک خلیفه وګرځولو او که آدم علیه السلام الله پاک اول مسجود الملائکه ملائکو باندې سجده دته ولګوله؟ لن بداسي وایو واقعا د استخلاف د خلیفه ګرځولو مخکې ده او که واقعا د سجدي آدم علیه السلام ته د ملائکو سجده مخکې شوې ده که خلیفه مخکې ګرځول شوی ده؟ دې باره کې د علماء کرامو د مفسرینو مختلف قولونه دي. اول تفسیر ابن کثیر چې کله مونږ ولټوو هغې کې دی چې واقعا د سجدې دا مخکې ده او د استخلاف او د تعلیم الاسماء واقعا دا مؤخره ده. لکه سورة حجر 29 نمبر آیات آدم علیه السلام د خلقت نه وړاندې الله پاک ملائکو ته فرمایلی وو چې تاسو به ورته سجده کوئ. لنډه دا ده و اذ قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفه د خلافت مسله ورسته ده. و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم د سجدی مسله مخکې ده. اوله الله پاک ملائکو ته فرمایلی دی چې حضرت آدم علیه السلام ته سجده وکړي، د هغې نه وروسته یې بیا خلیفه مقرر کړی دی. سوال دلته په دې رکوع کې و اذ قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفه د خلافت مسله مخکې ذکر ده. و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس د سجدی مسله او د سجدی واقعه وروسته ذکر ده. نو ته څنګه وایې چې سجده مخکې ده او د خلافت مسله وروسته ده؟ جواب د دغه سوال نه بیا دا ده چې و اذ قلنا للملائکة اسجدوا کې واو د پاره د ترتیب نه ده.
دا یو قول شولو د علامه ابن کثیر رحم الله. بعضی وایي چې استخلاف انی جائل فی الارض خلیفه او تعلیم الاسماء یعنی وعلم آدم الاسماء دا مقدم دی، وړاندې دی، لکه آیاتونو کې وړاندې ذکر شوي دي. او واقعا د سجدې و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم دا مؤخر دی او دا ترتیب چې مونږ وایو دا موافق دی د ظاهر د قرآن پاک سره. هم سوال د سورة حجر د آیات سره به بیا څه کوو؟ جواب الته کې امر د سجدې تعلیقا دی، تنجیزا نه دی. یعنی اولا ملائکو ته الله پاک د طرفنا اطلاع وشولا چې خلیفه پیدا کوم، نو چې کله پیدا کم نو بیا به وروسته تاسو ورته سجده کوئ. دا معنا ده. کله چې آدم علیه السلام ته الله پاک تعلیم الاسماء ورکړلو نو د هغې نه وروسته ملائکو ته اسجدوا لآدم تنجیزا حکم وشوله چې اوس ورته سجده وکړئ. سواله دغه واقعا د سجدې حضرت آدم علیه السلام ته په قرآن پاک کې په کومو سورتونو او څو کرتې ذکر کړل شوي ده؟ جواب واقعا د سجدې په 7 سورتونو کې ذکر ده. اول سورت بقره لکه دلته کې، دویم سورت اعراف، دریم سورت حجر، څلورم سورت بنی اسرائیل، پنځم کهف ده، شپږم طه ده، اوم سورت صاد ده. دا کوم ترتیب مو چې مونږه بیان کړلو په همدغه ترتیب باندې په دې 7 سورتونو د قرآن پاک کې واقعا د سجدې ذکر کړل شوي ده. سوال یو واقعا د سجدې ده قرآن پاک کې په 7 سورتونو کې جدا جدا پیری ذکر شوي ده، نو دې کې څه حکمت ده؟ جواب که دغه واقعا مونږ وګورو په هر صورت کې د جدا جدا پیدو دپاره بیان کړل شوي ده. لکه مثلا دلته په سورت اعراف کې تذکیر بالنعم، او انسانانو د الله پاک نعمتونه ومنئ، هغې متعلقه د شکریې اعمال وکئ. وګوره ستاسو نیکه حضرت آدم علیه السلام الله پاک د ملائکو مسجود ګرځولی دی، ملائکو هغه ته سجده کړې ده. نو دومره لوی انعام اکرام می تاسو سره کړی دی. ومنئ زما توحید، ومنئ زما د پیغمبر رسالت. سورة اعراف ته به ورشو. سورة اعراف کې دا واقعا ولې بیانېږي؟ دا واقعا په سورة اعراف کې ځکه بیانېږي چې د حج په موسم کې به د لرې لرې ځای نه خلک راغلله. قریشو په کعبه باندې او په حرم باندې قبضه وه، نو خلکو ته به یې ویلې چې تاسو به طوافونه حجونه دا زمونږ په جامو کې کوئ. ستاسو جامې د ګناهګارو جامې دي، مونږ د کعبې شریفې همسایه خلک یو، مونږ مجاور د کعبې یو، نو زمونږ په جامو کې به طواف کوئ، زمونږ په جامو کې به حج کوئ. کله به چې ګڼه ګوڼه ډېره وه، ټولو خلکو ته به دوی جامې نشولې رسولی، نو یو ډېر شرمناک رواج او رسم یې پلي کړی و، هغه یې په خلکو باندې تپلی و. په دې شان سره چې نارینهو به بیا بغیر د جامو نه چې په بدن باندې به یو ټوکړه د جامې نه وه، په لغړه باندې طوافونه کول. زنانو به بیا د شپې بغیر د ستر او پردې جامو نه طوافونه کول.
الله پاک دغه واقعا د حضرت آدم علیه السلام او د ابلیس په سورت اعراف کې بیان کړله. ټول انسانیت ته ویلې چې شیطان ستاسو ابایی دشمن دی. وګوره آدم علیه السلام حضرت حوا بی بی د جنت نه د په لمسون باندې راایستل شوي دي او جنتی لباس هلته د هغوی نه غورځولی دی. دا نن چې تاسو باندې طواف کوي بغیر د لباس نه، بغیر د جامې نه، دا نه دی مگر لمسون د شیطان دی. مکوئ دارنګې. نو سورة اعراف کې ځکه دغه واقعا الله پاک بیانوي. وَإِذْ یاد کا وخته قلنا چې مونږ وویلې للملائکة ملائکو ته اسجدو تاسو سجده وکړئ لآدم آدم علیه الصلاة والسلام ته. اسجدو تاسو سجده وکړئ. سجده په درې قسمه ده. اول سر په ځمکه باندې کیښودل د پاره د تحیې، د پاره د اکرام، د پاره د ستړي مشې. دا یو طریقه شوله. دویمه مخ په ځمکه باندې کیښودل په وقت سلام کې په نیت اکرام سره. دا دواړه طریقې تیر شوي امتونو کې جایز وې، هغوی کې رواج وې، هغوی به دارنګې کول. خو کله چې زمونږ ښکلی اسلام آخري دین محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم تشریف راوړلو، دا دواړه طریقې ختم کړلې، دا دواړه طریقې باطل اعلان کړلې. د دې په مقابله کې الله پاک دغه امت ته السلام علیکم بهترین الفاظ ورکړل. دارنګې کلام یې ورله ورکړلو، سلام یې ورله ورکړلو. سر په ځمکه باندې کیښودل، مخ په ځمکه باندې کیښودل، دا دواړه انسانانو ته حرام وګرځوله. تفسیر خازن تفسیر نسفی لیکلی دی چې تیر شوي امتونو کې دا طریقې جایز وې، زمونږ په دین کې دا منسوخ شوي دي. لکه وګوره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم قول مبارکه حضرت سلمان رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي لا ينبغي لمخلوق ان يسجد لاحد من المخلوق. هیڅ یو مخلوق ته د دې خبرې جواز نشته، هیڅ یو مخلوق ته د دې خبرې گنجائش نشته چې بل مخلوق ته سر ښکته کي په ځمکه باندې ورته ولګوي. که چېرته زمونږ په دین کې داسې کار چا وکړلو د مشر دپاره، داسې کار چا وکړلو د یو صالح بنده دپاره، حکم به څه وي؟ حکم یې زمونږ په دین کې مکروه دی تحریماً، یا دا حرامه طریقه ده. دا د حرمت خبره چا کړې ده؟ زمونږ فقه حنفي په کتابونو کې شته، هغه ډیر په تفصیل سره بیان کړل شوی ده. نو دا دوه قسمه د سجدې وو چې تیر شوي امتونو کې وو، زمونږ امت کې حرام یا مکروه تحریمي دي. دریم قسم هغه سجده ده چې الله پاک نه په تیر شوي امتونو کې د هغې جواز ورکړی، نه زمونږ امت ته د دې جواز ورکړل شوی. دا کوم قسم سجده ده؟ دې سجدې ته سجده د عبادت ویلی شي. تعریف ته سجدې د عبادت څه دی؟ سجده د عبادت څه ته وایي؟ جواب سجده د عبادت دی ته وایي چې کله ساجد یعنی سجده کوونکی، چې کله ساجد یعنی سجده کوونکی دا عقیده ولري چې زما مسجود یعنی چاته چې زه سجده کوم، چې زما مسجود یعنی چاته چې زه سجده کوم حقدار د بندګۍ دی، لایق د دې سر لګولو دی، واقدار زما د کارونو دی، زما پر یاد رسته، زما پر یادونه به اوري. داسې قسم سجده د الله نه علاوه
بل چاته لګول شرک دی، کفر دی. هیڅ یو امت کې الله د داسې سجدې لګولو جواز نه دی ورکړی. دا یو حرامه سجده ده. لنډه دا چې آیات مبارکه کې اوس جدو لفظ د سجدې و. مونږ د سجدې 3 اقسام بیان کړله. مونږ د سجدې بیان وکړلو په 3 اقسامو سره، او داغي احکام هم بیان کړل شول په همدغه آیات مبارکات تفسیر کی. و اذ یاد کا وخت قلنا چې مونږ وویلې للملائکة ملائکو ته اسجدوا تاسو سجده وکئ لآدم آدم علیه السلام ته. سوال دا راځي آدم علیه السلام ته چې کوم سجده ملائکو کړې ده دا کوم قسم سجده وا؟ دا کوم سجده وا؟ جواب څه اقسام د سجدې مونږ بیان کړل. دارنګې معنی د سجدې هم جدا جدا دي. خو دلته کې اسجدوا لآدم، لآدم کې لام صله د اسجدوا ده، یا لآدم کې لام اجلیه ده، یا لآدم بمعنی الی آدم. دا مختلف قسم توجیهات مفسرین په دې ځای کې نقل کړي دي. تفصیل د دغه توجیهات دا ده. تفسیر قرطبی چې کله موږ وګورو هغه دا لیکلی دي چې سجده حضرت آدم علیه السلام ته اتفاقاً د ټول مفسرینو په نیز ده، اتفاقاً د ټول امت په نیز ده، بطور عبادت نه وه. آدم علیه السلام ته ملائکو چې کومه سجده کړې ده دا سجده د عبادت نه وه. سجده د عبادت دا ده چې سجده کوونکی دا عقیده ولري چې چاته زه سجده کوم دا زما حاجتونه پوره کوي، زما واکدار دی، زما مشکل کشا دی، او زما حاجت روا دی. ملائکو آدم علیه السلام ته سجده د عبادت نه دی کړی چې آدم علیه السلام زمونږ واکدار دی، زمونږ مشکل کشا دی، زمونږ حاجت روا دی. ځکه دا ټول صفتونه صرف د یو الله دی. آدم علیه السلام الہ یا الله نو چې دوی ورته سجده کړې وي د عبادت په تور سره. سوال کله چې دا سجده د عبادت نه وه نو دا سجده د څه شي وه؟ جواب د دغه اشکال نه دا دی. یو دا دی چې سجده په معنا لغوي سره مراد دی. سجدې لغوي خپل معنا الانحناء، سر ښکته کول، سر ښکته کول. علامه انباری رحم الله په حواله ده امام فرام باندې فرمایي کان تحیتا و تسلیما لا عبادتنا. دارنګې نور تفسیرونه چې کله موږ وګورو هغوی ټول دارنګې لیکلي دي چې دا سجده د پاره د عبادت نه وه. او ابن عباس رضی الله تعالی عنهما چې رئیس المفسرین دی هغه ته دا خبره منسوب ده چې لآدم دا سجده حضرت آدم علیه السلام ته دا د ملائکو انحناء یعنی سر ښکته کول و. سر یې ورته ښکته کړی دی، تندي په ځمکه باندې نه دي کېښودلي. نو لام صله د اسجدو دی. نو اکرام د آدم علیه السلام او اطاعت ته الله و په دین نسبت سره سجده کړې ده. ملائکو آدم علیه السلام ته سجده چې کړې ده یو اکرام د حضرت آدم علیه السلام چې سر ښکته کړی دی. دویمه
اطاعت الله چې د الله پاک د حکم اطاعت کړی دی. را بشو د دې توجیه پرانا کې لفظي ترجمه ته هغه بیا دارنګ شي. و اذ یاد کې هغه وخت قلنا چې مونږ وویلې للملائکة ملائکو ته اسجدو سرخ کتکی لآدم حضرت آدم علیہ الصلاة والسلام تا. اسجدو لغوی معنی مونږ وکړله سرخ کتکی آدم علیہ السلام تا. دا یو لفظی ترجمه شولا د لغوی معنی په اعتبار سره. دویمه بعض مفسرین فرمایي چې اسجدو د دغه سجدې نه مراد سجده لغوي ده لکه مخکې مو بیان وکړلو، خو دلته کې سجده معنا لغوي سره چې اخلو هغه معنا لغوي د سجدې په بیا په معنا د انقیاد سره یي. انقیاد لفظی ترجمه با دارنگی بیاشی چې اقرار وکي په فضیلت حضرت آدم علیہ السلام او اولاد آدم علیہ السلام او خدمت کی مشغول شه. نو ترجمه به دارنگی شي اسجدو تاسو سجده وکي. څه معنا؟ خدمت کی مشغول شه، انقیاد وکي. مفردات القرآن کې لیکلي دي امروا بالتذلل له والقيام بمصالحه ومصالح اولاده. نو دلته کې سجده بمعنی لغوي خو مراد ترنه انقیاد او خدمت ته. همدغه وجه ده چې الله پاک ډیر شمیر ملائکه په خدمت اولاد حضرت آدم علیہ السلام کی لګولې دي، هغوی باندې مقرر کړي دي چې تاسو به د حضرت آدم علیہ السلام د اولاد خدمت کوئ. دا دوه معناګانې د اسجدو شولې، خو په دواړو معناګانو سره سجده به معنی لغوي. دریمه معنا اسجدو کی سجدہ د عبادت ته. لآدم کی لام په معنا د الہ سره ده. ترجمه بدارنګ شي اسجدو تاسو سجده وکي چاته الله تا. لآدم اے الہ آدم په قبلی د آدم علیہ السلام سجده وکي الله تا، خو قبله بستا سوی حضرت آدم علیہ السلام. نو سجده د عبادت لله قبله حضرت آدم علیہ السلام د شرفاتنا. دا تریمه معنا شولا، خو د ټولو نه بهترینه معنا اولنې ده. اولنې معنی ته یو ځل بیا راځو لفظي ترجمه ته. وی زیاد کا وقتا قلنا چی مونگ اویلے للملائکت ملائکو تا اسجدو سرخ کتکی لآدم حضرت آدم علیہ السلام تا. دا قول پټول کی بہتر ده او سجده د تحیه ده. سجدین مراد بیا سر لگول پزمکه باندی ندی بلکه سرخ کتکول دی. چاہتا حضرت آدم علیہ السلام تا. فسجدو الا ابلیس پس سجده وکړه ټولو الا ابلیس مگر ابلیس ونکړه. سوال دا راځي چې دا ابلیس دی څوک چې د سجده ونکړه نور ټولو سجده وکړه؟ دا څوک دی؟ دلته کې دوه توجیهات دي. یو توجیه دا ده الا ابلیس مگر ابلیس ونکړه سجده. یو قول دا ده چې دې ته استثناء متصل ویلی شي الا ابلیس.
نو چې کله دا استثناء متصل شي ابلیس د ملائکو د جنس نه وو، یعنی دا د ملائکو د جنس نه ده، خو تکبر راغستلی ده، غرور راغستلی ده، خود پسندی راغستلی ده، سجده یې ونه کړله حضرت آدم علیه السلام ته. دویم قول دا ده چې دغه ابلیس د جنس د ملائکو نه ده، نو الا ابلیس د په ملائکو کې داخل نه ده، استثناء منقطع ده. که مونږ لږ نورو د دې تفصیل وکړو نو هغه دارنګې ده. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ په صحابه کې او د دنا علاوه په تابعینو کې ډیر داسې تابعین دي چې هغوی وایي ابلیس دا د جنس د ملائکو نه و. امام بغوی رحم الله فرمایي اکثر قول د علماو همدارنګې ده. دلیل دا پیش کوي فسجدو چې ټولو سجده وکړله الا ابلیس تا استثناء متصله ده. هغه دا ده چې مستثنا د جنس ته چا نه د مستثنا منه نه یي. نو دلته دا معنا ده چې ابلیس ته په خپله د جنس د ملائکو نه و استثناء متصله شوه. دویمه ابن جریر په قول د ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ یو قول کې دا دی. دارنګه حسن بصری هغوی وایي چې ابلیس د جنس د جن نه دی، د جناتو نه دی. ملائکو د دوی سره قتال کړی دی، بیا ابلیس د ملائکو سره شامل شولو، په عبادت کې مشغول شولو، خدای ته جنس د ملائکو نه دی، ملائکو سره شامل شوی دی. لکه سورت کاف 50 نمبر آیات کې دی کان من الجن، ابلیس من الجن دا د جن و، کان من الملائکه نه دی بلکې کان من الجن. دویمه توجیه د دې دپاره دا نقل کړې ده چې سورت اعراف 20 نمبر آیات کې راځي انه یراکم هو وقبیله، شیطان او د شیطان اولاد او قبیله تاسو یینی. دلته کې وقبیله الفاظ دي. سورت کاف 5 نمبر آیات کې وذریه الفاظ دي. دا ټول په دې خبره باندې دلالت کوي چې ابلیس دا من الملائکه نو، ځکه ملائکه هغوی کې قبیله، هغوی کې ذریه، تناسل، اولاد دا نشته. نو مونږ دا خبره بیان کړله چې ملائکو او دارنګي ابلیس کی فرق ده. یو خو مدا وویلی کان من الجن چې ابلیس دا د جناتو نه و، او دویم د سورت کهف او دارنګي د سورت اعراف حوالی مو هم پیش کړلی. د سره سره ملائکو په باره کې سورت تحریم کې الله پاک فرمایي لا یعصون الله، دوی نافرمانی نه کوي د الله پاک نه، ويفعلون ما یؤمرون. ابلیس او د ابلیس اولاد هغه خو عاصیان دي، لہذا ملائکه او ابلیس په مابین کې فرق ده. دا جدا جدا دي، جدا مخلوقات دي. دارنګي یو حدیث مبارکه ده، هغه حدیث مبارکه کې دي چې تاسو دا اودس ماتې د وچولو دپاره دا ډوکي استعمال مکوئ، ځکه دا خوراک دپاره د جناتو پیریانو ده. د ملائکو په باره کې دارنګي د خوراک خبره نه ده نقل کړل شوې.
نو لنډه دا دی چې کان من الجن الفاظ په اعتبار سره بعض علما فرمایي چې د ملائکو د جنس نه دی. مونږ به په لنډو باندې داسې ووایو چې دا دویم قوله چې ابلیس د جنس د ملائکو نه دی، جدا دی، دا بهترین قول دی. او الا ابلیس کی استثناء منقطع ده. قرآن پاک کی استثناء منقطع په ډیرو آیاتونو کې واقع شوی ده. سوال کله چې ابلیس جنس د ملائکو نه دی نو استثناء څنګه ترنه صحیح شوله چې الا ابلیس؟ جواب ابلیس ته مستقل امر د سجدی شوی و. سورت اعراف کې دی ما منعک الا تسجد اذ امرتک. نو دته امر شوی د په سجدی باندې، دیم په جانب د مامورینو بس سجده کې دی. دا معنا ده. دویمه ملائکه اعلی دی د ابلیس نه. کله چې ملائکو ته امر د سجدی و نو ادنا چې ابلیس ته هغه ته به طریق اولا امر د پاره د سجدی و. ابا سخت انکاری وکړلو، واستكبر ځان غټ وګڼلو، وکانه من الکافرین د شو د کافرانو نه. دی جمله مبارکه کې د ابلیس خو ډیر جرمونه دي، خو دې جمله مبارکه کې څلور جرایم بیانېږي. اول الا ابلیس چې سجده پرې ښودله. دویم ابا سخت انکار وکړل د سجدې نه. دریم واستكبر استکبار تکبر کړی دی. څلورم وکانه من الکافرین د کفر کړی دی. حاصل دا دی چې دی جمله مبارکه کې دی ابلیس څلور جرایم بیان شوله. دا داسې جرایم دي چې نور ټولو جرایمو د پاره دا شامل دي. نو راځو د ابلیس دویم جرم ته. دویم جرم یې څه دی؟ ابا سخت انکار وکړلو. سوال دا راځي چې لفظ د ابا تعلق او ربط الا ابلیس سره څه دی؟ جواب ابا لفظ سره د په یو وهم دی. وهم دا دی چې کله وویل شول الا ابلیس، شیطان سجده نه دی کړی. نو یو وهم پیدا شولو چې پم دې ټیم کې به نه کړي، وروسته به بیا کړي وي. خداوند کریم فرمایل ابا سخت انکار وکړلو، نه په هغه ټیم کې کړي ده، نه وروسته دغه سجده کړي ده. سوال الا ابلیس سجده خو نه ده کړی، ابا انکار هم کړی دی. خو کیدای شي چې دغه انکار د کړی وي اجتهاد کې خطا شوی وي، په خپل علم کې خطا شوی وي، اجتهادي غلطی ته نشي وي. الله پاک جواب وکړلو نه، غلطی اجتهادي نه وه. واستكبر ځان غټ وګڼلو، تکبر کړی دی، اجتهادي غلطی نه وه. یو لفظ د تکبر د قرآن پاک کې 2 کرتی ذکر دی. یو لفظ د استکبار د قرآن پاک کې 42 کرتی ذکر دی. دا لفظ د استکبر یا استکبار صفت ابلیس کی 4 کرتی ذکر دی. کفار په صفاتو کې 1 کرتی ذکر دی. سوال دا راځي چې استکبر دی تکبر نه دی. الله پاک استکبر لفظ بیان کړلو، تکبر لفظ بیان نه کړلو. جواب استکبار هغه څوک کوي چې حق د لویۍ نه لري او لویي کوي. تکبر هغه څوک کوي چې حق د لویۍ لري، استحقاق د لویۍ لري، لویي کوي. نو د الله پاک په صفاتو کې المتکبر په سورت حشر کې براشي ذکر کړل شوی دی. وکانه شولو دغه ابلیس
من الکافرین د کافرانو نه. آیات مبارکه کې وکان من الکافرین دغه ابلیس وګرځېدلو د چانه د کافرانو نه. وکان من الکافرین شو د چانه د کافرانو نه، یا دا په معنا د ماضی سره ده دی و د کافرانو نه. ابلیس متعلق یې فرمایله چې د کافرانو نه شو یا د الله پاک په علم کې و. دواړه توجیهات مفسرینو کرامو نقل کړي دي او د هغې بیا ډېر اوږد نور بحث هم ورسره کړی دی. یو ځل بیا آخره کې آیات مبارکه په لفظي ترجمه باندې راتېرېږو. وایي یاد کا وقلنا چې مونږ وویلې للملائکة ملائکو ته اسجدو سر ښکته کوي لآدم حضرت آدم علیه الصلاة وسلام ته. فسجدو نو دوی سجده وکړله سر یې ښکته کړلو ټولو الا ابلیس مگر ابلیس ښکته نه کړلو. ابلیس لفظ په قرآن مجید کې که چا پوښتنه وکړله چې څو کرتې ذکر دی، جواب دا دی 11 کرتې. ابا سخت انکار یې وکړلو واستکبر ځان یې غټ وګڼلو وکان من الکافرین دی و د کافرانو نه. 4 جرمونه د ابلیس بیان کړل لکه مخکې مونږ وویلې. یو دا د سجده یې پرېښودله الا ابلیس، دویم دا د انکار یې کړی دی ابا، دریم دا د واستکبر ځان یې غټ ګڼلی ده. هر یو لفظ د مخکیني لفظ سره مناسبت هم بیان کړلو. وکان من الکافرین آخره خاتمه یې خراب شوله. الله زمونږ آخره خاتمه مخطا کوي، زمونږ زنکدن کې کلمه شهادت او کلمه طیبه په ژبه باندې جاری وساته. ځکه ستا نبي فرمایي من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه. الله دې مونږ د دې حدیث مبارکه مستاق وګرځي او زمونږ آخرنی الفاظ دی الله پاک لا اله الا الله کې. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.